الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم. د بریا تلویزیون درنو لیدونکو همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي وي. متعال رب مو عبادتونه، طاعات، روژې او صدقات قبول کړه. په نننۍ خپرونه کې موږ دعوت الی الله او امر بالمعروف و نهی عن المنکر باندې خبرې کوو. دعوت الی الله او یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر. دعوت الی الله به څه وي؟ راځو چې وګورو چې دعوت الی الله څه شی دی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر څه ته وایي. دعوت د پیغمبرانو د رسالت موضوع هغه دعوت الی الله ده. د کتابونو د رالېږلو هدف او فلسفه همدا ده چې انبیاء علیه السلام به د الله طرف ته دعوت کوي، دعوت الی الله او امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. دا د انسانانو د هدایت لپاره ضروري او لازمي خبره ده. دا د انبیاء علیه السلام رسالت، دنده او مسؤلیت او په همدې خاطر باندې الله جل جلاله انسانیت لپاره رالیږلی و او خپل پیغام یې ورته ورکړی و. راځو وګورو چې دعوت الی الله څه ته وایي. دعوت الی الله، الله جل جلاله په همغه وختونو کې چې انسانانو سرکشي کړې ده، بغاوت یې کړی دی، د الله د لارې نه تیری کړی دی، د الله سره یې جګړه کړې ده، سرکشي کړې ده، د الله د اوامرو نه یې مخ اړولی دی. الله جل جلاله پیغمبر را استولی دی چې ووایي د انسانانو ته چې تاسو په غلطو لار روانې او د دغې غلطو لارو نه یې را وګرځوي او د الله لارې ته یې دعوت کړي. څوک چې په شرک کې مبتلا شوي و، د شرک د مخنیوي دپاره الله پیغمبران راستولی دي او دا پیغام یې ورته راستولی دی چې تاسو د وړو وړو خدایانو پر ځای د یو واحد لا شریک ستر خدای عبادت وکړئ. نو دغه دعوت الی الله دی او هغه لارو او هغه اعمالو او کړنو نه راوګرځېږئ کومې چې مردودي او منع دي. نو دغه دعوت الی الله دی. دا مهمه خبره ده. نو دا زمونږ په امت کې دا د هر چا مسؤلیت دی، دا د هر مسلمان او د هر مؤمن مسؤلیت دی چې دعوت الی الله وکړي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترسره کړي. الله جل جلاله فرمایي وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. زموږ د امت په اړه الله جل جلاله فرمایي تاسو داسې امت یئ چې تاسو امت ذمواري څه شی ده؟ يدعون الى الخير، يدعون الى الخير، دعوت خیر. خیر څه شی دی؟ خیر همغه شیان دي کوم شیان چې نیک دي یا امر بالمعروف. يدعون الى الخير، خلق به خیر طرف ته رابلئ، نیک کوی طرف ته به رابلئ، نیک کارونو ته به رابلئ، یعنی خیر باندې به امر کوي. هر عمل چې روا دی، جایز دی، نیک دی، هغې ته به خلک رابلئ.
خلق به د الله یووالي ته رابلئ، دا لازمي خبره ده، فرضي خبره ده. خلق به د الله وحدانیت ته رابلئ، خلق به د الله اوامرو او احکامو ته رابلئ. دا د یدعون الی الخیر دی یا امر بالمعروف دی، په نیکۍ باندې امر. هر هغه نیک کار که مستحب دی، که سنت دی، که واجب دی، که فرض دی، هغې ته خلق رابلل او په هغې باندې خلکو ته امر کول، دې ته یدعون الی الخیر یا امر بالمعروف دی. دا د امت دنده ده، د هر مسلمان او د هر هغه دنده ده. دا باید وکړو. وینهون عن المنکر، او د منکراتو نه یې منع کړو. موږ ګورو چې یو څوک په یو ګناه کوي، نو موږ باید دې ګناه کې ورسره مرسته ونه کړو. موږ د دې ګناه نه دا منع کړو. موږ په نیکیو کې خلک سره مرسته وکړو. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاونوا على البر، خلکو سره په نیکیو کې مرسته وکړئ. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او تاسو هیڅکله په ګناه کې خلکو سره مرسته مه کوئ. الله جل جلاله فرمایي په نیکیو کارونو کې باید موږ خلکو سره مرسته وکړو، او د بدیو نه یې منع کړو، مرسته ورسره ونه کړو. نو دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی چې موږ باید په نیکیو امر وکړو او له بدیو څخه خلق منع کړو. امر به معروف و نهی از منکر به معنا و داشتن به نیکی و بازداشتن از بدی می باشد. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که یاد در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشد ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون و اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر بالمعروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهمترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود. چنانکه از مهمترین فرایضی است که وجوب کفایی آن ضروری دین شناخته شده. ای وجایب کفایی است و ضامن بقای اسلام است. قرآن کریم در بیان صفات ممتاز مؤمن می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. مردان و زنان به ایمان ولی و یار و یاوری یکی دیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می کند. نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به موجب این آیا افراد مؤمن به سرنوشت یکی دیگر علاقمند بوده و به منزله یکی پیکر می باشند. پیوند سرنوشت های موجب می شود که تخلف و انحراف یک فرد در کل جامعه تاثیر بگذارد. چنانکه یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نکردد از فرد به جامعه سرایت نموده و سلامت آن را به خطر می اندازد. نو دا د مؤمن خاصه ده. مؤمنانو او د مؤمناتو نارینه دي که ښځینه دي دا به امر بالمعروف کوي، په نیکۍ به امر کوي او منع به د منکراتو نه کوي. مونځ به کوي او زکات به ورکوي او د الله او د رسول اطاعت به کوي. دا فرض کفایي دي. که د ټول امت نه د دعوت یو څوک و، د یو محلې نه، د یو کور نه، د یو کلي نه داسې څوک و چې هغه د داعیان وي، نو دغه د دعوت فرضیت یو چا ادا کړي نو نورو نه هم ساقطېږي. که هیڅ چا هم دا دعوت ادا نه کړي نو مرتکب د ترک د فرضو دي. داعیان باید څوک وي؟
دا دعوت باید څوک وکړي؟ دا دعوت باید هغه څوک وکړي کوم چې دغه داعیه باندې پوه وي، د څه چې دعوت کوي په هغې باندې پوه وي، هغې باندې آګاهي ولري، د دغې دعوت اصول او اسلوب ورزده وي، ځکه دا د امت ذمهواري ده او همدغه د پیغمبر وراثت دی. دا د ټول امت دپاره د پیغمبر دغه وراثت دی، دا یې په میراث پرېښي. الله جل جلاله فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسو د خیر امت، تاسو غوره امت یې. په څه وجه باندې تاسو غوره امت یې؟ په همدغې وجه باندې چې تاسو به تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو به په نیکۍ امر کوئ خلکو ته او له بدۍ به یې منع کوئ. داعیان به څنګه وي؟ امر به څنګه په نیکۍ کوئ او له بدۍ به یې منع کوئ څنګه؟ اول خو به داعیان آګاهي ولري، د خپلې داعیې نه پوه به وي ورباندې، هسې نه چې دا خپله داعیه کم څه چې باندې چې امر کوي او کم څه نه چې خلک منع کوي دا باید ورته معلوم وي چې کم نیک کار دی او کم بد، په څه باید امر وکړم او له څه خلک منع کړم. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دوه ډوله دی. اصلا چې موږ خلکو ته په نیکۍ امر کوو، زموږ دغه امر د داعیانو دا باید په احسنه طریقه سره وي. الله جل جلاله فرمایي ادعوا الى سبیل ربکم بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ادعوا الى ربکم، تاسو الله طرف ته خلق راوبلئ بالحکمة والموعظة الحسنة، په حکمت او احسنه طریقې او موعظې سره. څنګه ده؟ وینا به دې ښه وي، خلکو ته په زشته لهجه نه وایې، خلک به په زور او په اکراه د الله طرف ته نه رابلي، خلک په جبر او تشدد سره د الله طرف ته نه رابلي. د الله طرف ته رابلل هیڅکله په جبر او تشدد سره نه کېږي. زموږ په ټولنو کې دا دود دا مشهوره ده چې اسلام په زور راغلی. اسلام هیڅکله په زور نه دی راغلی. اسلام د زور دین نه دی. هغه اسلام چې د تورې په زور په خلکو قبول شي، هغه اسلام چې د تشدد په زور باندې خلکو باندې قبول شي، قابل د اعتبار نه دی. اسلام څه ته وایي؟ اسلام ویلي چې د زړه نه به یې منې، ایمان د زړه باور ته وایي، یعنې تصدیقا به ته دا منې، ته به د قلبا دا منې. څنګه چې د جبر تشدد او د تورې د زور له وجې سړی د کفر کلمه وایي نه کافر کېږي، همدارنګه که تا په چا باندې توره ایښي او د تورې له ویرې د ایمان د راوړلو خبره وکړه، دا مؤمن کېدلی نه شي. دا یې د ویرې د تورې له ویرې او ډاره. نو که څوک وایي چې پیغمبر علیه السلام غزوات د څه لپاره کړي، جهاد یې د څه لپاره کړی دی، جهاد تشدد نه دی، دا د تشدد خلاف د مظلومانو دفاع ده. د جهاد د فرضیت آیت چې موږ وګورو یوازې د ظلم د مخنیوي لپاره راغلی دی. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. الله پیغمبر ته اجازه ورکوي چې ته هغه خلکو سره اوس وجنګېږه چې تاسو باندې ظلم کوي، تاسو باندې تشدد کوي، تاسو خپل دین ته نه پرېږدي. دا معنا نه ده چې موږ د نورو خلکو باندې د ایمان د راوړلو له وجې موږ تشدد وکړو. نه، د جهاد فلسفه دا ده چې هغه کې موږ مسلمانان له خپل ځان نه دفاع کوي. مسلمانانو باندې چې کوم ظلم کېږي د دې ظلم د خلاصي لپاره تورې ته لاس کوي، د تشدد مقابله کوي، تشدد نه کوي.
پیغمبر علیه السلام په دې ټولو غزواتو کې کوشش بیا هم کړی دی چې جنګ ونه شي، وژنې ونه شي، وینې توی نه شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې فتح کې راغی، صحابه غوسه وو چې نن د انتقام ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نن د مرحمت ورځ ده. اسامه رضی الله عنه چې لېږلو سریې ته ورته ویلي چې اسامه تاسو د مقابل لوري د دښمن باغونه قطع نه کوي، تاسو د هغوی سپین ږیري او ماشومان او ښځې ونه وژنئ، یوازې هغه څوک چا سره جګړه وکړي چې تاسو سره جګړه کوي، چې تاسو سره جګړه کوي. الله جل جلاله وایي چې ولا تعتدوا، په دې کې به زیاتې نه کوئ. نو تشدد باندې په جبر باندې دعوت الله نه کیږي. نو نرم اخلاق، خوږه خبره. ځکه الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وایي اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. داسې یو کس ته چې وایي چې انا ربکم الاعلی، د خدای دعوه کړی چې زه لوی رب یم، زه لوی رب یم او د خدای نشته، د الله نه منکر دی، د الله په وړاندې بغاوت کړی دی، د الله سره شریک پیدا کړی او ځان انا ربکم الاعلی اعلی او اوچت رب یې ګڼلی دی. خو همدومره سرکشه انسان ته الله څه پیغام ورکوي؟ موسی علیه السلام ته څه وایي چې ورشه څه ورته ووایه؟ زشتې خبرې ورته وکړه، تیزې خبرې ورته وکړه؟ نه، دعوت الله دې ته وایي اذهبا الى فرعون، لاړ شئ تاسو فرعون ته، انه طغى، ځکه هغه سرکشه دی، ورته وایي چې سرکشه دی. څه شی ورته؟ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى، ښایسته خبرې، نرمې خبرې، پستې خبرې ورته وکړئ، شاید وډار شي د الله نه او یا ستاسو نصیحت ومني. دا د دعوت اسلوب او طریقه ده. موږ باید نرمه لهجه باندې خوږه خبره ورته وکړو. ځکه دغه موږ چې دعوت کوو دا به د خواخوږۍ له وجې وي چې دغه سړی د ګناه کار کوي، راځه د ګناه نه بچ کړم، زما مسلمان ورور دی. نو بیا موږ ورته په خوږه لهجه باندې، هغه د ملګرتیا په احساس باندې د خواخوږۍ احساس ورکړه چې زه ستا خواخوږی یم. زموږ باید د داعیانو ژبه ترخه، متشدده، غوسناکه نه وي، خوږه خبره وکړي. وقولوا للناس حسنا، تاسو خوږې خبرې وکړئ. نو دغه د دعوت اصول او اسلوب دي. دا امر بالمعروف په دې کوي او نهی عن المنکر، نهی عن المنکر هم په نیکه لهجه کوي، په خوږه خبره به کوي. یو حدیث کې راځي چې من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده، تاسو په لاس باندې منع کوي. هغه د دین داسې منکرات دي. مثلا قتل کول یو منکر کار دی. د قتل کول یو کس قتل کوي هغه په لاس منع کوي. ستا د لاس منع کول یو معنا دا ده چې ته به هغه په لاس باندې منع کوي، او یا دا ده که یو څوک داسې منکر، یو څوک قتل کوي، قتلونه کړي دي، نو د حکومت دنده دا ده چې دا داسې یو ټولنیز جرم ترسره کوي چې نور ټولنې ته ضرر رسوي، نو دا کولی شي چې هغوی ته تعزیر او سزا ورکړي. فلیغیر بیده نه مراد دلته دا دی. داسې نه ده چې مونږ خلکو ته په نیکۍ امر کوو، له منکراتو نه د بدۍ خبره ورته کوو او زشته لهجه وکاروو. پیغمبر علیه السلام به صحابو ته به داسې نه ویلي چې ته دغه ګناه کوي دا مه کوه، دومره یې ورته نه ویلي. که چا به د مور و پلار نافرماني کوله نو هغه مخکې به یې دا خبره کوله چې د مور و پلار اطاعت او د مور و پلار خبره منل دا دومره اجر لري. او یا به یې ورته ویلي چې یا فلان ته ډېر ښه سړی، ته دا کار ښه کوې، ته دا کار ښه کوې، ته دا کار ښه کوې. خو که دغه نیک کار هم ورسره وکړي لا به نور هم ښه شي. پیغمبر علیه السلام تر اوسه پورې هېڅ چا ته هم نه دي ویلي چې او فلان ته د دغې ګناهګار یې، باید نور دا ګناه ونه کړي. همدومره هم نه دي ویلي. زمونږ دپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نمونې پرتې دي. نو د دعوت اصول او اسلوب هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کوو او موږ به د همغه طریقو نه استفاده کوو. نو زمونږ دعوت به تاثیر کوي. زمونږ د خلکو ته د په نیکۍ باندې امر او د بدیو نه منع کېدو په دغه حالت به صورت نیسي. خلک به یې راسره مني،
که موږ زشتې لهجې نه کار واخلو، زشتې خبرې وکړو، مقابل لوري هم عکس العمل ښیي. هیڅ کله د انسان فطرت داسې شی دی چې هیڅ کله د اکراه او د جبر شی نه قبلوي، هیڅ کله هغه د زړه نه مني. نو زموږ دعوت الله، امر بالمعروف، په نیکۍ باندې امر کول خلکو ته او د بدۍ نه منع کول، دا باید په نرمه لهجه، په خوږه خبرو باندې، په احسنه طریقه باندې، په حکمت سره، دا ټول به موږ په دغې طریقو سره کوو. نو د زشت لهجې، د تشدد، اکراه، جبر د دې نه په دعوت الله کې ځان ساتو. نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسو ټولو ته د خدای تعالی په دې خبرو کولو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين